احمد چې خپله دنده ترسره کړه او بیرته تلیتلي ته ورسید نو د عمر المتوکل لومړۍ ډلې ښار ته ننوتلې. یوه اونۍ وروسته عمر المتوکل له خپل نور پوځ سره راورسید او د تلیتلي لنډمهاله حکومت د ده لپاره لاس پر سر شو. احمد چې بیرته راستون شو بیا یې د مجاهدینو د منظمولو چارې سنبال کړې. نږدې یوه میاشت وروسته له غرناطې څخه یوه استازي ده ته د عبدالمنعم له لوري په دې مضمون یو لیک راوړ چې زه له ابوجعفر سره مرسیې ته ځم، ځکه خو ته د واده لپاره زما انتظار مه کوه. عبدالمنعم یو لیک شیخ ابو یعقوب ته هم راستولی و چې په هغو کې د اندلس د ګډې وډې وضع له امله د خپلو مصروفیتونو او مجبوریتونو له یادونې وروسته غوښتنه کړې وه چې د احمد او طاهرې په واده کې ځنډ نه کوي. ابو یعقوب د عبدالمنعم له لیک نه یوه اونۍ وروسته د ښار څو تنه مخور په خپل کور کې راټول کړل او له احمد سره یې د خپلې لور نکاح وتړله. د ژوند د سمندر دوه مسافر چې د یوه توپان توندو څپو یو له بل سره ملګري کړي وو اوس په یوه کښتۍ کې ناست وو او د افق په لور یې کتل. توپان ظاهرا درېدلی و خو دغه لنډمهاله چوپتیا د یوه لوی توپان د راتلو پیلامه وه. له انقلاب سره چې د تلیتلي په افق کومه رڼا راښکاره شوې وه بیرته په تیارو وریځو کې پټېدله. د عمر المتوکل راتګ سمدستي الفانسو پر تلیتله برید څخه ایثار کړ. الفانسو څومره چې د تلیتلي نیولو ته ناکراره و هومره یې د اندلس له مسلمانانو سره د یوې پرېکنده جګړې لپاره خپل پوځي ځواک خوندي ساتلو، ځکه خو د پلازمینې په لور د پرمختګ پر ځای په سرحدي سیمو ځای ځای حملو ته دوام ګټور باله. د الفانسو پوځ به د تلیتلي له هغو پوستو څخه چې د یحیی د وطن پلورنې له امله د ده لاس ته ورغلې وې پر کومه سیمه برید کاوه او له لوټمار وروسته به بیرته ولاړل. په دې وضع کې عمر المتوکل د خپل منظم پوځ پر یوې لویې برخې سربیره د تلیتلي د مجاهدینو ډیر ګروپونه سرحد ته د خپلو سیمو د دفاعي چوکیو د ساتنې لپاره واستول. یوه شپه احمد تر ځنډه کور ته رانغی. ابو یعقوب تر لږ وخته ده ته انتظار و. بیا یې ډوډۍ وخوړه او د خوب لپاره خپلې خونې ته ولاړ. طاهرې په پاسني پوړ کې په یوه خونه کې د ده د راتلو انتظار کوه چې په کوڅه کې د چا د پښو ترپار واورېدل شو. دا ورجګه شوه. له دریڅې څخه یې ور وکتل. ناڅاپه په کوڅه کې د آس د پښو ترپار اوچت شو. د احمد پر آس کور ته راتلل د معمول پر خلاف و. چې آس کور ته نږدې شو ودرېد. طاهره په منډه ورغله، دروازه یې پرانیسته. احمد له آس څخه پلی شو. ویې ویل: طاهرې ته تر اوسه ویښه یې؟ طاهرې ځواب ورکړ: دا د څنګه په خیال کې درغلل چې ماته به خوب راغلی وي؟ احمد آس تر جلب ونیو، دننه ننوت او ویې ویل: ګوره ما نن یو میلمه له ځان سره راوستلی. دغه میلمه ډېر بې وخته راغلی. که پخوا راغلی وی نو د ده د استوګنې او خوراک بندوبست به مې کړی و. راکړه زه یې چیرته وتړم. نه دا همدلته پرېږده. احمد دا وویل. د آس جلب یې پرېښود او پر زین تړلې توبره یې راکوزه کړه. د دانې د توبرې خوله یې خلاصه کړه او د آس خولې ته یې ور واغوسته. طاهرې دروازې ته زنځیر واچاوه. ویې ویل: د دې زین نه ترې کوزوې؟ نه. د طاهرې تندی تروش شو خو د څه ویلو جرأت یې ونه کړ. بیا یې دی په خونه کې پرېښود او ډوډۍ یې راوړه او دواړه په دسترخوان یو بل ته مخامخ کښېناستل. احمد د پخوا پر خلاف ډیره کرار ډوډۍ خوړله. طاهرې وویل: ته ډوډۍ ولې نه خورې؟ احمد ورته وویل: طاهرې اصل خبره دا ده چې نن زه د پوځ سالار مجبور کړم چې ورسره ولاړ شم او ډوډۍ ورسره وخورم. ما د دې لپاره چې ستا سره په دسترخوان کښېنم ځان لږ وږی پرېښود. د طاهرې اشتها پخوا سوځېدلې وه. له دسترخوان څخه جګ شول او پاس خونې ته ولاړل. هلته په کرسیو یو بل ته مخامخ کښېناستل. احمد په اندېښمن نظر د خپل ژوند ملګري ته کتل. ناڅاپه طاهرې وویل: ته ولې اندېښمن یې؟ زه دې اورېدو ته تیاره یم چې ته چیرته روان یې.
زه هماغه شیبه وپوهېدم چې ته پر آس پور کور ته راغلی. طاهرې خندل، خو احمد ته یې دغه مسکا له اوښکو او سلګیو نه ډېره دردناکه ښکارېده. هغه وویل، زه د شمال لوري یوه مهم ښار د ساتنې لپاره د مجاهدینو څو ډلې راسره بیایم. ماښام خبر راورسېد چې پر هغه ښار د دښمن یرغلونه زیات شوي دي. طاهرې وپوښتل، ته څه وخت درومې؟ موږ به د شپې په 3مه برخه کې له پوځي پړاو څخه روانیږو، خو زما په پړاو کې هم ضروري کارونه دي. تر لږ ځنډه باید هلته ولاړ شم. تر څه ځنډه دواړه چوپ وو. بالاخره احمد وویل، طاهرې، موږ د توپانونو په غیږ کې سترګې غړولې دي. د دې څپې او موجونه زموږ میراث دي او موږ ته له دې پرته بله چاره نشته چې له څپړو سره یې ځانونه روږدي کړو. موږ ته یوازې یوه خوشحالي ده، او هغه دا چې له لوړو ارادو او ولولو سره د ازادۍ د سهار انتظار وکړو. د هغې ورځې انتظار چې دغه توپان تم شوی وي. زما پلار د جیل په تیارو ګوټونو کې د همغې ورځې انتظار کړی دی. مشر ورور مې د افریقا په سوځنده دښتو کې د همغه سهار انتظار کوي. کشر ورور مې د همغې ورځې په انتظار کې د سرقستې په کومه کلا کې پیره کوي. طاهرې، زه له تا نه جدا کیږم، خو نړۍ به مې ستا په یاد ودانوي. زما په ټټر کې به هغه ډیوه چې ستا په مینه روښانه شوې تل تر تله ځلیږي. طاهرې، ته د یوه شاعر خوب یې، نه بلکې د ګردې نړۍ شاعران او انځورګر چې له زرګونو کلونو کوم خوبونه ویني، ته د همغه بېشمېره خوبونو تعبیر یې. که اندلیس یوه وړوکې جزیره وای چې په هغو کې یوازې ته وای، نو ما به د ټولې نړۍ توپانونو ته ټټر وهلی و او ورته ویل به مې چې دا د طاهرې اندلیس دی، زه یې ساتنه کوم. او نن زما د اولس هر ځوان دا احساسوي چې د دوی د خوبونو د طاهرې عزت او ازادۍ ته ګواښ دی. زه فکر کوم چې په هغه وړوکي ښار کې چې نصرانیانو کله بند کړی دی، څومره طاهرې او څومره احمد به پکې وي. طاهرې، زه ځم. ته د هغې ورځې لپاره دعا کوه چې هر احمد خپلې طاهرې ته دا پیغام ورکړي چې اندلیس آزاد دی، نور موږ د کوم توپان څپې یو له بله نشي سره بیلولی. هغه په خبرو ګډ و او طاهرې ورته کتل. د دې په سترګو کې ورو ورو اوښکې ډنډ شوې. احمد ورته وویل، طاهرې، زه دې په سترګو کې اوښکې نشم لیدای. طاهرې اوښکې پاکې کړې، ویې ویل، ما د قوم د هرې طاهرې له لوري تا ته د مننې هدیه وړاندې کوله. احمد وویل، ستا تر څنګ زما وخت ته پام نه وي، هغوی به مې انتظار کوي. دا پلارجان راویښول دې مناسب نه دي، زما سلام ورته وایه. دوی دواړه یو بل تر لاس ونیول او لاندې ښکته شول. لږ ځنډ وروسته طاهرې له دروازې څخه بهر خپل د ژوند ملګري ته خدای پاماني ویله. احمد بن عبدالمنعم 3 میاشتې وروسته د څو ورځو لپاره بیرته راغی او بیا کوم بل محاذ ته ولاړ. 2 میاشتې چې تیرې شوې، د الفانسو یوه جنرال ناڅاپه له 15,000 پوځونو سره د شمال ختیځ سرحد له لوري وړاندې راغی او په څو ورځو کې یې ځانونه د تلیتلې 10 میلۍ ته ورسول. د باتلیوس پوځونو زیات شمیر په نورو محاذونو کې تیت او پرک و. د دې نوې حملې د مخنیوي لپاره د تلیتلې عام خلک ډګر ته راووتل. د تلیتلې خلکو له یوې سختې جګړې وروسته نصرانیان وځغلول، خو په دې جګړه کې د تلیتلې 2,000 کسان شهیدان شول. احمد په بل محاذ کې د طاهرې په لیک کې دغه له خفګانه ډک خبر واورید چې په دې جګړه کې
ابو یعقوب هم شهید شوی و. خو نور په هر محاذ کې د نصرانیانو حملې زیاتېدلې او احمد تر 2 میاشتو پورې تلي تلې ته د تلو وخت ونه موند. ناڅاپه د اندلیس وضع یو بل لټ وخوړ او د الفانسو پام له تلي تلې څخه بل محاذ ته واوښت. الفانسو پر دې روږدی و چې د جګړې لګښتونه د خپلو باج ورکوونکو ریاستونو څخه پوره کړي او دا د اشبیلیې بدمرغي وه چې الفانسو د هغه واکمن معتمد د اندلیس تر نورو امیرانو زیات شتمن باله. د معتمد خزانه لا پخوا یو څه د خپلو عیاشیو او څه د الفانسو د زیاتېدونکو غوښتنو په سبب تشه شوې وه. د یوه زیات باج غوښتنه پوره نه کړای شوه. الفانسو یوازې یوې پلمې ته اړتیا درلوده او هغه له تلي تلې څخه پام واړوه. د اشبیلیې پر سیمو کې یې پر لوټلو او وژلو پیل وکړ. د تلي تلې اولس له دې وضع څخه ګټه اوچته کړه او خپلې زیاتې سیمې یې بیرته له نصرانیانو څخه ونیوې. د پوځ سالار احمد تلي تلې ته راوغوښت او ده ته یې بیا د نویو مجاهدینو د راټولولو دنده وسپارله. یو ماښام چې احمد کور ته راغی نو خدمتګار ورته وویل چې د غرناطې یو میلمه ستا انتظار کوي. احمد چې میلمستون ته ورغی هلته الماس ناست و. دواړه یو له بل سره غاړه په غاړه شول. احمد د خپل کور د خیر خیرات پوښتنه وکړه. الماس ورته وویل چې ادریس له مالقې نه بیرته راغلی او ښایي د څو ورځو لپاره په غرناطه کې پاتې شي. عبدالمنعم له مرسیې څخه بیرته راغی. څو ورځې په غرناطه کې و او بیا له قاضي ابو جعفر سره چیرته تللی دی. حسن تر یوې مودې پورې کور ته هیڅ احوال نه دی راستولی. له غرناطې څخه کوم ځوانان چې له ده سره تللي وو ورک دي. 2 میاشتې مخکې له مراکش څخه د سعد احوال راغلی و چې په نږدې وخت کې به کور ته درشم، خو اوس یې لیکلي چې د مرابطین د سمندري قواو له امیر سره په کوم سفر روان دی. ستا مرجانې زه د دې لپاره راواستولم که په دې وضع کې تا ته کور ته د تلو اجازه نه وي هم نو خپله میرمن دې کور ته واستوه. پلارجان دې هم په دې نظر و چې د تلي تلې وضع اندېښمنه ده. الماس یوه اونۍ هلته تیره کړه او بیرته ولاړ. د شپې مهال چې کله احمد له طاهرې نه د غرناطې د تلو په اړه وپوښتل هغې ځواب ورکړ: نه، زه تلي تله نه پرېږدم او چیرته نه ځم. ما ته په غرناطه کې ستا د لارې څارل تر دې ډیر سخت دی چې ستا سره یو ځای د دښمن د غیشو باران ته ولاړوم. تر څه مودې پورې د اشبیلیې پر سرحدونو له وژنې او لوټ څخه وروسته الفانسو د پلازمینې په لور یرغل وکړ. تر څو ورځو پورې د هغه پوځونو د اشبیلیې په شاوخوا کې د اور او وینو پیغام ورکاوه. په زرګونو مسلمانان یې غلامان کړل. تر 3 ورځو پورې یې ښار کلابند وساته او تر هغې وروسته یې د تلي تلې پر لور د بیرته ستنېدو امر وکړ. د معتمد تخت او تاج وژغورل شو، خو هغه په خپل ژوند کې لومړی ځل په دې وپوهېده چې کوم وخت د اندلیس د نورو واکمنو کښتۍ ډوبې شي نو دی به تر ډېره وخته پر ساحل ناست په ډاډه زړه د هغوی د ډوبېدو ننداره ونه کړای شي. الفانسو به د تلي تلې او سرقستې له نیولو وروسته بیا له زیاتو تیاریو سره پر اشبیلیه حمله وکړي. له دې پیښو څخه وروسته د تلي تلې پر هر افق د مایوسۍ تورې ورېځې راخپرېدې. د الفانسو پوځونه د یوه سیلاب په څېر له مختلفو لوریو څخه د تلي تلې پر لور پر مخ روان وو. د عمر المتوکل پوځ او د تلي تلې مجاهدینو په هر مورچل کې په پوره زړورتیا مقابله کوله، خو د نصرانیانو پرمختګ درول د دوی له وسه وتلي وو. د تلي تلې پر زرګونو مجاهدینو د پاسه د بطلیوس 4مه برخه پوځ په جګړه کې له منځه تللی و. له نورو ریاستونو څخه چې کوم مجاهدین د تلي تلې د اولس د مرستې لپاره راتلل د هغوی شمیر مایوسونکی و. د دې پر خلاف د شمال هر لوی او وړوکی عیسوي واکمن د الفانسو مرستې ته خپل پوځونه ور استول. الفانسو د دې لپاره چې د عمر المتوکل پام 2 محاذونو ته واړوي د خپل پوځ یوه برخه یې د بطلیوس پر لور واستوله.
عمر المتوکل دې ته چمتو نه و چې د تلې تلې لپاره خپل هیواد په خطر کې وغورځوي. هسې هم دی د نورو ریاستونو د بېپروایۍ او د خپل پوځ زیاتو تاوانونو مایوسه کړی و. ځکه خو د تلې تلې اولس په خپل حال پرېښود او بطلیوس ته روان شو. د عمر المتوکل له میدانه وتل د نصرانیانو د سیلاب په مخه کې د وروستي بند د ماتېدو په معنا و. احمد بن عبدالمنعم له څو اونیو راهیسې د مجاهدینو له یوه پوځ سره د لویدیځ سرحد د یوه ښار په ساتلو ګمارل شوی و. هغه د خپلو لږ شمېر سرښندویانو سره د نصراني یرغل کوونکو څو بریدونه په شا کړل. وروستی ځل یې چې یرغل کوونکي له ښار نه څو میله شاته وشړل، د له تلې تلې نه د بطلیوس د پوځ د سالار په نامه دا پیغام واستاوه چې ته زما په وروستي بري مه ډاډمن کیږه. زما تر نیمایي زیات ملګري شهیدان شوي. له دې ښار نه کوم نوي مجاهدین چې ما ګمارلی دي شمېر یې ډېر مایوسونکی دی. د ښار خلک نورو سیمو ته هجرت کوي، ځکه خو که غواړئ چې دغه ښار وژغورل شي نو دې ته اړتیا ده چې په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 400 تنه راواستوئ. هغه یو لیک د عبدالواحد په نامه هم واستوه چې د بطلیوس د پوځ سالار لټي کوي، نو ته د مجاهدینو د راستولو بندوبست وکړه. تر 7 ورځو پورې د دې لیک هیڅ ځواب رانغی. 8مه ورځ دغه بد خبر ورته راغی چې د بطلیوس پوځ د تلې تلې له هر محاذ څخه بیرته ستنیږي. د دې خبر له رسېدو سره سم د خپل نږدې ملګري او د ښار مخور راټول کړل. د تلې تلې د خپلې خوښې سرښندویان زیاتره داسې وو چې دې ته ناکراره وو چې خپل کور ته سپاره شي. د ښار مشرانو هم مایوسي ښکاره کوله. کوم وخت چې له احمد څخه پوښتنه وشوه نو هغه په ډاډه زړه ځواب ورکړ: که ستاسو جګړه د عمر المتوکل لپاره وه نو ستاسو د مایوسۍ په سبب پوهېدای شم، خو که ستاسو جګړه د خدای لپاره وه نو زه دا درته وایم چې د خدای سرتیري هیڅ کله نه مایوسه کیږي. ستاسو په مخ کې نن 2 لارې دي. یوه هغه چې تاسو ته د غازیانو او شهیدانو مرګ بخي. دوهمه لاره هغه ده چې پرې ولاړ شئ نو په برخه به مو د غلامۍ ژوند او د ذلت له مرګ پرته بل څه نه وي. ما د ځان لپاره لومړۍ لاره غوره کړې او زما باور دی چې په تلې تله کې ستاسو د قوم مشرانو هم همدغه لاره غوره کړې ده. هغوی زه د دې ښار پر ساتنه ګمارلی یم او زه تاسو ته باور درکوم چې که تاسو ټول ولاړ شئ بیا به هم زه خپله توره په پوښ نه کړم. زما باور دی چې د بطلیوس وضع عمر المتوکل له تلې تلې څخه د خپلو پوځونو په ایستلو اړ کړی دی او د ده د تلو له امله به د تلې تلې د ازادۍ غوښتونکو حوصلې ماتې نه شي. ما د عبدالواحد په نوم هم یو لیک استولی و، د هغې کوم ځواب نه دی راغلی. زما باور دی چې هغه به مو له صحیح حالت څخه خبر کړي. اوس همدغه لاره ده چې د دې ښار ساتنه وکړو. د قسطولې پوځ له ښاره یوازې 3 میله لرې اړولی و او د ښار خلکو هر وخت د حملې خطر احساسوه. د تلې تلې په اړه د ډاډ او اوازو وروسته احمد د وضع د معلوماتو لپاره 4 تنه سپاره واستول. په هغوی کې یو د طاهري دوی ګاونډی و. احمد د طاهري په نامه هم هغه ته یو لیک ورکړ. د هغو سپرو له استولو نه 6 ورځې وروسته یو سهار احمد د ښار په برج کې ګزمه کوله چې د سپرو یوه ډله یې ولیده چې د ښار لور ته ور روان و. د خپل پوځ ته د تیارسۍ حکم وکړ چې کله سپاره دروازې ته نږدې شول ډاډه شو. پیردارانو ته یې د دروازې د پرانیستلو امر وکړ. په خپله د برج نه راښکته شو. دغه سپاره له تلې تلې څخه راغلي وو. د ټولو نه وړاندې عبدالواحد و. احمد وړاندې ورغی او د هغه د آس جلب یې ونیو. د تلې تلې بوډا مجاهد له آس څخه پلی شو. یوه شیبه دواړو په چوپه خوله یو بل ته کتل. احمد غوښتل له هغه څخه ډېرې پوښتنې وکړي، خو چې د عبدالواحد په څېره یې د ډېرې مایوسۍ نښې ولیدې له خولې یې سون ونه خود. یو بل سپور هم له آس څخه پلی شو او ده ته نږدې ودرېد. د هغې پر بدن زغره ځلېده
او له سترګو پرته یې مخ ټول د خول په نقاب کې پټ و. خو دې زغرې او خول د احمد سترګو ته دوکه نشوی ورکولی او سترګې یې پر هغو ښکلیو لاسونو ولګېدې چې د تورې د اخیستو پر ځای د ګلونو سره د لوبولو لپاره جوړ و. له ازغروال سره د کلي هغه مجاهدین ولاړ وو چې احمد څو ورځې وړاندې تلې تلې ته استولي وو. عبدالواحد احمد تر لاس ونیو او له نورو کسانو څخه یې څو ګامه لرې بوتلو. بیا یې ورته وویل: ستا د لیک په ځواب کې زه په خپله راغلم. ما یو ډیر بد خبر راوړی دی. احمد وویل: ما د هغه سرلیک ستا په څیره کې لوستی دی. عبدالواحد وویل: د عمر المتوکل له ستنېدو وروسته ولس د راتلونکي څخه مایوسه شوی و. د یحیی پلویانو له دې وضع څخه ګټه واخیسته او پر دې بریالي شول چې بېلارې یې کړي. د دښمن پوځونه ښار ته رانږدې شوي دي. اوس زیاتره هوښیار کسان هم پر دې پوهیږي چې موږ جګړه بایللې ده او د نورو کلیو او ښارونو په څیر د تلې تلې له بربادولو نه دا غوره ده چې د یحیی واکمني ومنو. ډیرو کسانو په پټه له یحیی سره بیعت کړی دی. هغه اوازې چې تا یې په لیک کې یادونه کړې وه هر ځای خپرې شوې او پایله یې دا شوه چې مجاهدینو خپل سنګرونه پریښي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. زموږ ملګري بلنسیې، مرسیې، آشبیلیې او نورو ځایونو ته هجرت کوي. دوی پوهیږي چې یحیی ژوندي نه پرېږدي. زه آشبیلیې ته ځم. له دې ځای نه 2 پړاوه لرې مې خپل بالو بچ پرېښی او دلته راغلم. ته سمدستي ځان وباسه. تر 3-4 ورځو پورې به د تلې تلې هیڅ یوه ګوښه هم ستا لپاره په امن نه وي. په ډوبېدونکي کښتۍ کې کښېناستل هیڅ ګټه نه لري. د تلې تلې کوم مجاهدین چې له تا سره دي دوی ته وخت ورکړه چې خپل بچیان د تباهۍ او بربادۍ نه وژغورلی شي. که ته دلته ټینګار وکړې بیا هم تر 2 ورځو زیات نصرانیان نشي ایسارولی. ما ستا مېرمن را سره راوستلې ده. سمدستي له دې ځایه روان شه. زه د دې لپاره دا درته وایم چې ته تر زوی پر ما زیات ګران یې او اندلیس درته اړتیا لري. احمد په رډو رډو عبدالواحد ته کتل. په دروازه کې د عبدالواحد پر ملګریو خلک راټولېدل. لږ ځنډ وروسته عبدالواحد او د هغه ملګري روان شول. د تلې تلې مجاهدینو پر خپلو آسونو زینونه ایښودل. احمد زغره اغوستوکي ته ورنږدې شو. د هغه له لاسه یې د آس جلب ونیو. ویې ویل: طاهرې، ما په اوسپنیز نقاب کې هم ته وپېژندلې. دا لومړی ځل و چې ستا له شاعر سره ستا د هرکلي لپاره خبرې نه وې. طاهرې له خپل مخ نه نقاب پورته کړ. د هغې له سترګو اوښکې روانې وې. یوه مجاهد د احمد پر آس زین کېښود او را یې وست او د هغه په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل: واخله، دا ستا آس دی. د ښار خلک د نصرانیانو سالار ته د سولې د پلاوي پر استولو مشوره کوي. ته سمدستي له دې ځایه روان شه. احمد او طاهره پر آسونو سپاره شول. له ښاره چې ووتل طاهرې مخ ور واړاوه. ویې ویل: ته اوس هم د هغه سهار د راتلو هیله لرې؟ احمد ځواب ورکړ: هغه سهار به خامخا راځي. اوس زموږ منزل کوم ځای دی؟ احمد ځواب ورکړ: غرناته. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.